مې ومنئ د بادام او وطن چینل سره سبسکرایب کړئ. په همدې پار باندې نن یوې سیمې ته راغلی یم. دوستانو الله تعالی په اصطلاح چرګې ته دومره خلقت ورکړی دی. موږ او تاسو باید د الله تعالی په خلقت باندې فکر وکړو. الله تعالی هګۍ پیدا کړله، د هګۍ نه بیا چرګوړی پیدا کړو، انسانان یې پیدا کړو، حیوانات یې پیدا کړو، نباتات یې پیدا کړو. موږ او تاسو باید د الله تعالی په خلقت باندې فکر وکړو چې الله تعالی د هر څه پیدا کوونکی دی. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دوستانو تاسو سره هغه ویډیو شریکوم غواړم چې د پښتون کلتور، د پښتون عنعنات او د پښتون هغه ابتدایي ژوند له تاسو سره شریک کړم چې موږ په خپلو سیمو کې په اصطلاح کوم څه ژوند لرو. غواړم چې د دنیا سره د افغانستان ژوند شریک کړم. موږ او تاسو به همدغسې به پرمختګ کوو که موږ او تاسو په اصطلاح مالداري وکړو، په اصطلاح موږ او تاسو خپل زراعت ته پیشرفت ورکړو. زموږ او ستاسو به په اصطلاح ډېر کار به وشي، وطن به مو پرمختګ وکړي. موږ او تاسو یوازې په معاش باندې بس نه کوو. راځئ چې د معاش نه تیر شو. موږ او تاسو باید مالدارۍ ته رشد ورکړو. زه وایم زه یوې چرګې ته په اصطلاح د 10 روپو یوه هګۍ ږدم، د هغې نه بیا چرګوړی پیدا کېږي، بیا د هغې نه په اصطلاح هغه چرکېږي، هغه بیا په 300-400 افغانۍ باندې خرچېږي. همدې ته اقتصادي رشد ویل کېږي. که موږ او تاسو همدغسې انکشاف وکړو، لرې نه ده چې وطن به مو ډېر پرمختګ وکړي. راځئ چې د یو باثباته افغانستان د جوړېدا لپاره کار وکړو. تاسو چې دا کومه چرګه ګورئ چې دې ته مې په تېره ورځ باندې 14 هګۍ خوستې وي، الحمدلله دا د ویاړ ځای دی چې نن یې 14 بچي راویستل. دا 14 بچي به بیا لویږي چې دا یو دانه په 300-400 افغانۍ باندې بیا په خرڅېږي. خو موږ او تاسو هر افغان داسې سوچ وکړو وطن به مو ډېر پرمختګ وکړي. ډېر د خوښۍ احساس کوم چې نن مو چرګې په اصطلاح 14 بچي دي، دې ته به همداسې رشد ورکوو. دا به بیا په 400-500 افغانۍ باندې خرڅېږي. زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر تغیرات راغله. د 10 روپو نه هم شروع وکړه، په 400-500 روپو تمامه شوه. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان، یسشن افغانستان، زنداتیان افغانستان، لانګ لایف افغانستان.